دا ورو سوال کړی دی چې مکه او مدینه کې چې کومې کوترې دي د دوی څه خاصیت شته او که نه؟ الجواب هېڅ خاصیت یې نشته. خاصیت د حرم دا دی چې دغه ځای کې ته ښکار نشي کولی، دا خاصیت یې ثابت شو، نیز غلولی شي. خو دا چې د دې لپاره خاص خاصیت یې د دې کوترو نه هغه نشته. لکه صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې حرم په حدودو کې دننه چې دی نو ته ښکار نشي کولی، نه د دې ونې ماتولی شي. زمونږ د خلکو کې هم ښه جاهلان شته، دا عقیده هم شته چې دوی ته چې کومې دانې اچولی کېږي نو دا خاص دانې دي. او دغه هغه توریانې خرڅې هغه افریقې والا هغوی ته هم پته ده چې دا جاخې مخې بل چا کې نه دي، خو هم دوی کې دي نو هغوی هم دا دانه دانه ټکی زده کړی. بله ژبه کې چېرته چغې وایي هغوی ته پته ده چې دا نور قومونه دې نه خبر دي، او دا ورته پته ده چې دا جاخه هم دوی کې ده نو دغه دانه 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 دا چغې به وایي. د صحیح د دانې د واوستې ګزار دې کړی ورته په دې چې که خوراک کوي جو خو دومره دانې هغوی ته پرتې نورې ورته څه له وري دغه پیسې به بل څه ځای کې ولګوه که نه خیال هم کړی ورته ای خوري هم نه هسې دا خلک ورته ګزاري. خو دا خو یوه تیاره ده، په تیاره له پاسه تیاره ده ته ووایم. بیا هغه ځینې چې کوم خلک راځي هغوی وصیت کوي یو بل ته وي د هغه دانونه کومې چې د کوترو ته پرتې دي موږ له به ترې راوړئ. وجه څه ده؟ دا چې د کومې ښځې بچي نه کېږي هغې وخوري الله وله بچي ورکړي، او دې کې د پلانې بیمارۍ علاج. ما په خپلو سترګو لیدلي ځانۍ راټولوي، ما لیدلي او که ما لیدلي دقه راټولوي. یو طرف ته پیسې ورکوي او دغه کیسونه ورته ورولي داسې تیلې ورولي ډکي، او بل طرف ته د زنانې راټولوي یا پلانې ویلو چې ماله به راوړي او پلانې ویلو چې ماله به راوړي. دا ټول پالتو کارونه، دا ټول پالتو او بې دلیله کارونه دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ لرې ساتي. ښه دا یو ورو سوال کړی دی چې په حدیثونو کې داسې څه ثابت دي چې یو سړی قضای حاجت ته کیني نو سر به پټوي؟ الجواب امام بیحقی رحمه الله یو روایت راوړی عایشه رضی الله عنها نه، په هغې کې دا چې رسول الله وسلم چې به کله بیت الخلا ته ننوتو نو سر به پټو. سندن دا کمزوری. امام بیحقی هم داسې روایت راوړی دی، هغه بل یو روایت دی په هغې کې حبیب ابن صالح نه، او هغه هم کمزوری. حاصل د خبرې دا چې دې کې صحیح روایت نه دی ثابت، خو دومره ده چې د سلفو اقوال پکې شته چې موږ کله قضای حاجت ته کینو نو د الله نه راله حیا راځي نو سر پټو. بعضو به دا وي لکه امام ابن ابي شیبه رحمه الله روایت راوړی د ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې زه په خپل کور کې چې کله غسل کوم او تکه توره تیارۍ او خو ځان له کپړه م رالمه نو د ملا مې ټیټه کړي او ځان له کپړې رالمه حیا راله راځي نیغ ودرېدی نه شم، د الله نه حیا راځي. نو که څوک دا کار داسې وکړي چې حیاء من الله او د الله نه وله حیا ورځي او د سلفو نه هم ثابت نه انشاءالله څه حرج به پکې نه وي، خو دومره ده چې لازمول یا داسې ویل چې په دې کې اجر دی دومره دومره، یا دا چې ونه کړي نو په حرام کې واقع شوې په ګناه کې، یا چې دې ونه کړو نو مکروه کار دی وکړو، داسې سندي ثابت. نور که څوک یې وکړي په دې چې یو ادب دی او یو حیا د الله نه کول دی، یا د سلفو دا کار کړی دین مشرانو بعضو منګې هم کوو، نو بیا به پکې انشاءالله څه حرج نه وي. والله اعلم.